سوال کړی دی وی حدیث کې دا راځي چې څوک لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سل پیری ووی نو الله بدله سل نیکیانې ورکوي د ده نه به سل ګناهونه ریجي دغه ورځ به الله د شیطان نه ساتي او لکه ده چې لس غلامان آزاد کړي نو که اوس یو کس دا ذکر 200 پیری ووی آیا دا اجر به دوچنده کیږي که نه صرف دغه سل تحدید راغلی دی او دغه شان حدیث کې دا راغلی دی چې کم سړی سوره اخلاص تلاوت کی لکه ده چې درېیمه حصه قرآن ثواب الله ورکوي نو که اوس یو سړی د سوره اخلاص 2 پیری ووی 3 پیری ووی 4 پیری ووی اجر به زیاتیږي او که نه جواب دا یاد کوي صحیح بخاری صحیح مسلم کې دغه حدیث ته د ورور چې کوم ذکر ته اشاره کړې ده لا اله الا الله یاد به تاسو ته بیا یاد کوي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سل پیری چې چا د ورځې ووی لکه ده چې لس غلامان آزاد کړو سل نیکیانې به ورته میلاویږي سل به تې ګناهونه ریجي الله به یې د شیطان نه ساتي هغه حدیث کې مخکې څه دي ورور جواب حقې کې دی ولم یأت احد بافضل مما جاء او ده چې دا کوم کار وکړو د دې نه غوره به چا نه یې کړی الا رجل عمل اکثر منه الا هغه سړی چې د ده نه یې ډېر ویلی جواب پکې وشو که نه څه جواب وشو یعنی چې ته دا ذکر 200 پیری ووې اجر دوچنده شو 200 نیکیانې شوې 200 دنه ګناهونه وریجیدو 100 تا غلامان لکه آزاد کړو او الله به دې ساتي پوه شوې بې که نه ښه سوره اخلاص باره کې دا فضیلت راغلی دی یو سړي 2 پیری ووي اجر زیاتېږي 3 پیری ووي زیاتېږي خو دومره ده دا خبره یاد ساتئ چې داسې نه چې د دې خبرو د لاسه ته د باقي قرآن نه هجرت وکړې یاره زه خو سوره اخلاص ویم نو ګوره سوره اخلاص چې ته ووایې الله تعالی اجر درکوي الله تعالی اجر درکوي لکه یو سړي چې 3 حصه د قرآن ووایي خو کم سړی چې 3 حصه د قرآن ووایي هغه د ده نه زیات عمل کړی دی په دې مسله ځان پوه کوي ګورې لکه یو سړي 10 سپارې تلاوت وکړو یو سړي سوره اخلاص ووایي ده له خو الله اجر ورکوي خو آیا اجر د ده او عمل د ده او عمل د هغه یو شان دی نه دی یو شان داسې نه چې ته صرف سوره اخلاص سره ډوه لګې چې یاره زه خو سوره اخلاص ویم او 3 پیرې چې سوره اخلاص وې نو 3 حصه دا خو ما قرآن ختم کو کم ځای کې چې داسې فضیلت راشي که نه نو د هغې ګوره چرته هم دا مطلب نه وي که چا د قرآن 3 حصه پوره تلاوت کړی دا دواړه یو شان شو نه یو شان کېږي نه ښه دا ورور سوال کړی دی وي بېروزګاره یم او داسې سوالونه ډېر کېږي او د کال نه زیات وشو کار مې نشتې او بعض دعاګانې مو ویم او اذکار مو ویم خو څه لکه کار راته نه میلاویږي نو قرآن کې داسې څه صورتونه ایتونه شته چې زه هغې ورد وکړم او الله زما مخه روانه کړي جواب یاد کړئ د دې مسلې ښه په کوله وغوږونو یو خو نن سبا دغه ټیک ټاک او فیسبوک او یوټیوب والا کم مولیان او مفتیان چې راوتي دغه مختصر وظیفې چې یو منټ له ورکوي یو د هغوی خبرې دي یعنی موبایل ځان ته ونیسو نن تاسو ته وظیفه ښیم که د چا کار نه وي مخکې ورځ کې یو کس ویلو ما قصه تاسو ته بیان کړی وه څو کاله کې عملداره کېږي کاله ویلو که میاشتې ویلو یېره شو څلوېښت ورځې تا که څه وظیفه خو دې ویلې نه ده داسې نه ټرای دې کړي چې یاره که دا خبره په رښتیا وي نو هغه دا ویلي چې چا دا وظیفه وویل نو 40 ورځو کې به لازم مالداره کېږي دا خبر د عقل
هم خلاف ده. ما او تا ته خو دا پته ده که نه چې زمونږ تقدیر لیکلی شوی دی، ده که نه ده. اوس که زما او ستا په تقدیر کې څلوېښت ورځې بعد مالداري نه وي، الله نه یې لیکلي، هغه به څنګه کېږي؟ زه تاسو ته یو مسله بیانه کړم، دا پوه کړئ، په دې ځان پوه کړئ. زمونږ شریعت ته ویلی کېږي اسلام ته شریعت الاسباب، شریعت د اسبابو، شریعت ته څه؟ د اسبابو. حقایق موږ ته شریعت بیان کړي دي، یو هغه دا چې ته به اسباب لټې، د اسبابو سره به په الله توکل کې، اذکار به هم کې، د قرآن تلاوت به هم کې. پوه شوې که نه؟ زمونږ شریعت ته څه دی؟ د اسبابو دی، دې ته شریعت الاسباب ویلی کېږي. موږ ته شریعت دا خبره ښوولې ده چې اسباب به لټې. د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت راواله که نه، هغه اسباب نه یې لټولي. بیزي ګړي ساتلي دي، نورې منډې هغه والي دي، شاته لاړ شه پیغمبرانو پسې هغوی مزدوریانې کړي دي، صحابه کرامو محنتونه کړي دي، لاس پې خوځولي دي. څومره دینداره خلک وو. ګوره که دا تمه څوک ساتي چې په مجرد اذکارو او تلاواتو او وظیفو باندې به زه دنیا وګټم، نو د ده سوچ غلط دی. او سړی به چې ښه لکه اوس د لږې نه یږه جوړه که، زما دا کلیپ کټ که او ویې لګوه. وابیان اذکار او د قرآن تلاوت نه مني، خو چې یو سړی هر څه کوي کولی شي. ما ویلي دي، ما خبره دا ده، یاد یې که که ته په دې تمه ناستې چې زه به صرف تلاوت کوم او صرف په اذکار ویم او صرف په وظیفې کوم او ماله به الله هر څه دنیا را کوي، نو ته په غلط سوچ کې پروت یې. خو دلته ما دا نه دي ویلي چې د قرآن تلاوت یا دعاګانې یا اذکار د دې څه اثر نشتی. خبرې در اعظم هغه ده، رزق ګټلو دپاره دوه قسمه اسباب دي، مادي اسباب او شرعي اسباب. مادي اسباب څه ته وایي؟ کوشش، محنت، مزدوري، منډه، دې ته مادي اسباب وایي. په دې باندې رزق ګټلی کېږي. د اسباب موږ ته شریعت هم ویلي چې ویې لټوئ. لکه ګوره الله څه وایي د جمعې د منځه وباره کې؟ وایي چې کله د جمعې اذان وشي نو خرڅول اخیستل څه کوي؟ کوئ؟ بني کوي. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. او چې کله مونځ ختم شي نو لاړ شئ په دې ځمکه کې خواره واره شئ او ځان له رزق ولټوئ. ځمکه کې څه شي؟ خواره واره شي. دا خواره واره څه مطلب دی؟ اسباب استعمال کا، وګرځه، کوشش وکړه، محنت وکړه. وابتغوا من فضل الله، الله بدله رزق ولټوه د الله. سبحان الله، زما د سوال جواب داسې ښکلی په دې آیت کې راغی، د دې کوم سوال چې زما ایرور کړی. واذکروا الله کثیرا، او الله ورسره ډېر یادوه. دا شرعي اسباب دي، یعنی جواب په یو آیت کې دننه راغی. پوه شوې بې که نه؟ مادي اسباب هم ولټوه، ورسره شرعي اسباب هم والا. شرعي اسباب څه دي؟ الله یاد کړه. شرعي اسباب ډېر دي. تقوا په ځان کې راوسته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې د الله نه یېرېږي، الله به له دې مسلې نه د وتو لار پیدا کړي او د دې څیزونه به له رزق ورکړي چې د ده په ذهن کې به نه راځي. دې ته اوس دا کوم سبب دی؟ مادي دی که شرعي؟ شرعي دی. ښه، دغه شان استغفار ډېر کول، استغفر الله استغفر الله. قرآن کې راځي که نه؟ نوح علیه السلام خپل قوم ته نه ویلي چې ډېر استغفار کوئ، الله به د باندې بارانونه راوورئ، مالونه به درکړي، زامن به درکړي، باغونه به درکړي. نو د رزق پراختیا هغه استغفار. دغه شان بل سبب دعا، د الله نه دعاګانې غوښته. رسول صلی الله علیه وسلم به څه وي؟ نږدې ورځو کې ما تاسو ته د دعاګانو په اذکارو کې، دعاګانو د اذکارو په مسلو کې ما بیان کړې وه. په دې تاسو ته به یاد یې که نه وي، دومره تیز ذهن. ام سلمه رضی الله عنها وی چې رسول الله وسلم به د سحر د مانځه نه بعد دا ذکر خاص وي: اللهم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. یا الله زه تانه حلال رزق غواړم،
علم نافع دنه غواړم او قبول کړی شوی عمل دنه غواړم. نو د الله نه یې څه وغوښتو؟ رزق یې وغوښتو که نه؟ نو دعا کول دا اسباب دي. حاصل د خبرې دا دی چې موږ ته خو داسې څه صورت نه دی معلوم چې هغه خاص د دې دپاره د هغې فضیلت راغلی چې یاره څوک دا ووایي الله ورته رزق پراخه کړي. نه ماته داسې څه وظیفې معلومېږي. ها دا راته معلومه ده چې تقوا په ځان کې راوله. استغفار د ټولو نه ښکلې وظیفه ده چې څومره استغفار کولی شي کوه الله به د رزق پراخه کړي. دا وظیفه ده. دعا دا کومه دعا چې ته مو خو سهار منځ نه بعد دا ذکر وایه. عام اوقاتو کې الله ته جاړه فریاد کوه دعاګانې غواړه. د قرآن کریم تلاوت چې څومره کولی شي کوئ ځکه دا تقوا د عبادت دی. غونډه ده او لنډه ده عباداتو له چې څومره زور ورکولی شي ورکه. د دې عباداتو د برکته الله به ستا رزق پراخه کړي. ورسره څه ولې دا اسباب نو مادي اسباب وایه. ورسره مادي اسباب هم ولټوه. نو شرعي اسباب هم رالو مادي اسباب هم رالو الله به ستا مخه روانه کړي. او الله دې موږ ټولو له پراخه حلاله روزي راکړي. ما تاسو ته یو دعا ذکر کړې وه هغه دعاګانو کې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. یا الله زما ګناه وبخه زما کور پراخه که او زما په رزق کې برکت واچوه. دا قسمه دعاګانې د الله نه غواړئ. ورسره محنت کوئ مزدوري کوئ او څه چې په نصیب کې هغه به تاته میلاویږي. په نصیب کې دې پراخه رزق به ته میلاو شي. په نصیب کې دې نه میلاویږي. اوس ملک کې لکه مثال کې هر څه ګران دي. څوک دا چغې وایي چې هر څه ګران دي. څوک خاندي وایي دا خلک لیوني دي. څه ګران دي؟ فرق ته وګوره. یعنې هغه مالداره چې د څه نه خبر نه دی مخکې وروځ کې یو کس دا خبره وکړه. زه ناست وم یو مجلس کې هسې د دې دغه خبره شو چې هر څه ګران. مړه وایي څوک نه دي ګران. چا ویلي چې ګران دي؟ ما ورته ویل تا سره شوړه مضبوطه ده ته ترې نه خبرېږي. ته یو نوټ غټ ورکړې چې پلانې پکې راوړی پلانې شی راوړی بس بیا یې تپوس هم نه کوې. غریب سړي سره چې په جیب کې 1000 روپۍ پرتي نو هغه د یوې پیسې حساب کوي چې بیا پکې ما ته څه پاتې کېږي. بیا پکې بچو له دوایي ده بیا پکې ډوډۍ ده بیا پکې غم خادي ده بیا مړی دی بیا پلانې نو هغه سره هغه نه تپوس وکړي چې حالات څنګه دي. نو حالات ګډوډ دي. خو د یاده ساتئ چې څه زموږ په نصیب کې هغه به موږ ته رارسي. الله دې هر هغه مسلمان هر هغه رور او خور چې هغوی ته مسلې دي هغوی ته مشکلات دي الله دې ورته هغه اسان کړي او الله دې ورته حل کړي.